السلام علیکم ورحمۃ الله. امام سربیان خبرې کوم. ټول ګروپ ورونو، ټول تحریک ورونو، ټول مروتو بیکانو، ټول پښتنو ورونو، یو ایمرجنسي پیغام ده چې د موږ تحریک مشران ارمان الله، ولی الله، تاوله، عرفان الله، اله الدین خان د دغه شهیدانو چې کوم چې ټي پي قاتل ګروپ ته دا کرایي قاتلان، فسادیان، درندګان، خبیثان، خنزیران، دغه دا قاتل ګروپ دا نن دې علاقې ته راغلی ده. 16-17-18 کسان دي په دې چې دا ټول مداړان موجود دي. زه دې پر کشمیر علاقې خانخیل، باجۍ، باجکنه مدرۍ، بخمل، تجوړي، تریخیل، برمخیل، خورخیل دې ټولو ورونو ته وایم چې کوشش وکړو چې نن یې ګیر کړو. ګروپ په یوه کې ټیپو ده، جاګیر ده، صفي ده، لمبه ده، نور ډېر هغه کسان دي چې موږ د شهیدانو قاتلان دي. نو دا کنفرم انفارمیشن دي چې دې دلته علاقې چې مومنټ ته نو کوشش وکړو چې داسې پټه پټه ځایانې زموږ مختلفو علاقو کې ګروپان ولرو. موږ دوه ګروپان یو طرف ته لګېدلي دي. پولیس هم کمیټۍ سره په لایو، ټول لکنړ پولیس سره په لایو. که چېرته منځ کې الله پاک په لاس راوستل، چېرته محیط کړل، تهدید مو کړل، دا به ډېره غټه کامیابي. دوی چې په دې ضرور مومنټ کوي موږ ته انفارمیشن وي، خو زموږ ډېر زبردست سیسټم ورته جوړ ده. تاسو ټول الرټ اوسو او پټو پټو ځایانو یا مختلفو علاقو راورسېږو چې که ګیر کول مو څه وتلی نه شي. کنفرم انفارمیشن دي چې دوی علاقې ته هغه ګروپ ټول راغلی د مومنټ کې موږ ته لمحه په لمحه انفارمیشن میلاوي. هغه انتظامات په پولیس هم کمیټۍ سره وایي چې په ډاکټر وایي اوس په وخت مو ډیلیټ کړي وو. خو بهرحال هر څه میلاوېږي څو ورځې به د رګیله ټوله صفا کوو. یوه انچه به چې دی انشاءالله بیا قدم نسي اخیستلی. څو ورځې انتظار ده. نو نن کوشش وکړو چې نن یې چېرته ټارګېټ کړو مختلفو علاقو ته تر تختخیل پورې. تختخیل کوم ته سپېشل پیغام ده چې الرټ کې اوسي دا هغه ګروپ ته چې موږ معلومات کوو، مشرانو، تحریک مشرانو وینه یې توی کړې ده. السلام علیکم ورحمة الله.